السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. فرانسوي ژبه څنګه زده کړم؟ آیا د فرانسوي ژبې زده کولو کومه اسانه طریقه شته؟ فرانسوي ژبه څنګه اسانه زده کړم؟ ډیر کسان په کمنټونو کې دا درې پوښتنې راڅخه کوي. که چیرې ستاسو په مغزو کې هم همدغه درې پوښتنې وي، نو ویډیو تر اخره راسره وګورئ چې د دې پوښتنو ځواب په دې ویډیو کې تاسو لپاره درکوم. تر اخره راسره پاتې شئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. د فرانسوي ژبې زده کولو ډیره اسانه طریقه. په دې ویډیو کې 10 نصیحتونه یا 10 خبرې کوم. که چیرې په دې 10 نصیحتونو عمل وکړئ نو ډیر ژر به فرانسوي ژبه زده کړئ. لومړنی نصیحت: اکثره زده کوونکي منفي فکر کوي. مثلا وایي چې زه د ژبې زده کولو استعداد نه لرم، نشم کولی ژبه زده کړم، زما لپاره مشکله ده. دغسې خلک چې تر کولو یا کېدلو په نه کېدو زیات باور لري، منفي فکر کوي او د ژبې زده کړه ځان لپاره لا سختوي. باید وویل شي چې د ژبې زده کړه کوم ناشونی کار نه دی، یوازې اراده او عمل غواړي. که اراده لرئ چې فرانسوي زده کړئ، په اول قدم کې په ځان باور ولرئ. تاسې باید دا عقیده ولرئ چې څه وغواړئ هغه کولی شئ. که ټنبلي له ځانه لرې کړئ، پوه به شئ چې د ژبې زده کړه هغومره سخته نه ده. دویمه خبره: ځان له نورو سره مه پرتله کوئ. آیا تاسې هم ځان له هغو کسانو سره چې فرانسوي ژبه یې له ماشومتوبه لوستې او زده کړې پرتله کوئ؟ یا ځان له هغو سره مقایسه کوئ چې تر تاسې زیاته فرانسوي زده ده؟ که دا کار کوئ، پایله یوازې خفګان دی. دغسې پرتله مو ذهن منفي کوي، په نفس باور مو کمزوری کوي او د ژبې د زده کړې انګیزه مو مړاوې کیږي. بهتره دا ده چې ځان له ځان سره پرتله کړئ. آیا نظر 2-3 میاشتې مخکې وخته مو نن لږ و ډیر پرمختګ کړی؟ دریمه خبره: د زده کړې په وخت تیروتنې جدي مه ګڼئ. ممکن کله ناکله چې استاد په ټولګي کې پوښتنه کړې وي، تاسې نوي ځواب کړی او ځان کم درته ښکاره شوی وي، یا استاد درته ویلی وي چې یو فرانسوي متن ولولئ، تاسې غلط لوستی وي او ټولګیوالو درته اصلاح کړی وي. دغسې وخت به مو شاید چې د کمترۍ احساس کړی وي. اصلي مسله دا ده چې دغسې پیښې له هر چا سره کیږي. هغوی چې جدي یې ګڼي، د ژبې زده کړه ترې پاتې کیږي، زړه یې توریږي او کورس ته تګ بس کوي. خو هغه وګړي چې د دغسې تیروتنو پروا نه لري، له ځان سره مرسته کوي، د زده کړې انګیزه پیاوړې ساتي او د خلکو خبرو ته اهمیت نه ورکوي. څلورمه خبره: وروستۍ پایله
تصور کړئ. له ځان وپوښتئ چې ولې غواړئ فرانسوي ژبه زده کړئ. آیا غواړئ داسې دنده واخلئ چې ښه معاش ولري؟ آیا ښه دنده د فرانسوي ژبه په مرسته ترلاسه کولی شئ؟ غواړئ په فرانسوي ژبه مطالعه وکړئ. کله مو چې هدف مشخص کړ، فکر وکړئ ژبه مو زده کړئ او موخې ته رسیدلی یاست. آیا دا ښه احساس دی؟ که مو ځواب هو وي نو پیل یې کړئ. تاسې باید ومنئ چې بې زحمته راحت نشته. پنځمه خبره: د بریا لپاره یو کتابچه بیله کړئ. کله چې پرمختګ کوئ او بریا ته رسیږئ، ښه احساس کوئ او خوشحالي مو په شونډو راټوکیږي او انګیزه مو هم پیاوړې کیږي. نو یوه کتابچه د خپلو مهارتونو لپاره بیله کړئ. هر څه چې نوی زده کوئ په کتابچه کې یې ولیکئ. دغه کار 3 ګټې لري. لومړنۍ: کله چې خپلې لاسته راوړنې لیکئ او یا یې نوټ کوئ، ستاسې په حافظه کې لا پخیږي او ژر مو نه هیریږي. دویم: د دغې کتابچې وخت نا وخت کتل انرژي درکوي، انګیزه مو پیاوړې کوي او په ځان باور مو زیاتیږي. کله چې غواړئ په هغه مطالبو بیا کتنه وکړئ چې زده کړي مو دي، یا د کتابچه فوق العاده مرسته در سره کولی شي. شپږمه: کله مو چې د تنبلي احساس وکړ، یو کوچنی ګام واخلئ. د فرانسوي ژبې زده کړه یوه اوږدمهاله پروژه ده چې ممکن تر کال زیات وخت ونیسي. نو ممکنه ده چې کله ناکله د تنبلي احساس درته پیدا شي. په دغسې وخت کې داسې مه وایاست چې ولا نن مې له وسې نشته چې فرانسوي ولولم، خسته یم، سبا به یې ولولم. دغسې وخت کې پلمې چې ستاسې له تنبلي سرچینه اخلي خیرې کړئ. یوازې ووایاست چې لږ یې لولم، یو اندازه مطالعه وکړئ، 1 ساعت نه نیم ساعت سبق ووایاست، خو د نن کار سبا ته هیڅ وخت مه پرېږدئ. اووم: له لنډې دمې وروسته بیا یې ولولئ. ځینې کسان په ځان تر اندازې زیات فشار راوړي. که ژبه په 1 کال کې زده کیږي، دوی غواړي 6 میاشتو کې یې زده کړي. ټوله ورځ یوازې زده کړې ته ورکوي. له دې ډله وګړو که کله د کوم مشکل په اساس زده کړه پاتې کیږي، نو سمدلاسه د ماتې احساس کوي. دا ښه ده چې د ژبې زده کړه ورځنی عادت وګرځوو، خو دا هم باید ومنو چې موږ او تاسې تفریح او دمې ته اړتیا لرو. د دې لپاره چې زده کړه بوج نشي، په اونۍ کې 2 ورځې تفریح او یا دمه وکړئ. البته داسې دمه نه چې څو اونۍ ونیسي. اتمه خبره: په زده کړه کې د خوند ځای پیدا کړئ. مهمه نه ده چې هر وخت یوازې یو ډول زده کړه وکړئ. تاسې کولی شئ له مختلفو طریقو ګټه واخلئ. ان داسې طریقه وټاکئ چې ستاسې خپل نوښت وي. کله چې ژبه زده کوئ، ځان ته یې سخته مه نیسئ،
بلکې د خوند او شوق په بنسټ یې ترسره کړی. د دې لپاره چې ژبه په مینه زده کړئ، فرانسوي فلمونه، داستانونه، کارتوني او داسې نور هم وګورئ. هغه لغات چې نه پرې پوهیږئ یادداشت کړئ. مثلا که تاسې له تاریخ سره ډیره مینه لرئ، هڅه وکړئ یو داسې تاریخي کتاب مطالعه کړئ چې ژبه یې فرانسوي وي، یا تاریخي فلمونه وګورئ چې په فرانسوي ژبه جوړ شوي وي. نهمه خبره: ډله ییزه مطالعه وکړئ. پوهان وایي چې د زده کړې تر ټولو مؤثره طریقه ګروپي مطالعه او یا زده کړه ده چې ټول شاګردان په حرکت او فعالیت راولي. تاسې کولی شئ له همدې طریقې ګټه واخلئ. څو ملګري چې غواړي فرانسوي زده کړي سره راټول شئ او خپله زده کړه یو بل ته ووایاست. له یو بل پوښتنې وکړئ او یو بل ته کورنۍ دنده ورکړئ. لسمه او آخري خبره: ځان ته کورنۍ دنده ورکړئ. ځان سره وعده وکړئ په راتلونکې یو میاشت کې به یو کتاب په فرانسوي ژبه لولئ او ټول هغه لغاتونه چې نه مو دي زده کوئ به یې. هره ورځ به لږ لغاتونه له لیکلو یا سپیل او معنا سره یادوئ. که زما ویدیو مو پوره لیدلی وي، مهرباني وکړئ په کمنټ کې ولیکئ چې پوره ولیدل شو. ستاسو د کامیابۍ په هیله.